په قبر وی ولاړې که غلام مړم رازې تو کې پلاړې که په خپل وی نو نه یما لمبېدلې په ما مپلې توې د جومات غاړې کل ګټنه د تورې که کابل دی که کشمیر میړني دي چې یادېږي په سندرو هم په ویر په دې قبر کې د پښتون قام هغه نامتو تورزن سردار ملک احمد خان بابا په ابدي خوب اوده دی څوک چې د پښتون قام د تاریخ هغه بل مشال دی چا چې د خپلې تورې په برېښنا د تاریخ لارې چارې بدلې کړې او په تاریخ کې په لومړي ځل یوسفزی قام د غلامۍ د زنځیرونو نه آزاد د یو خپلواک ریاست پښتونخوا مالک شو چې نن 1500 کاله پس هم پښتون قام په دې جنت وطن کې ډېر په ویاړ او افتخار ژوند کوي ملک احمد خان یوسفزی په کال 1460 عیسوي کې د کابل په پښتنه خاوره د یو توریالي پښتون سردار ملک سلطان شاه په کور کې وزیږېد په ډېر وړوکوالي کې یتیم شو نو پالنه یې خپل تره ملک سلیمان شاه ته په ذمه شو ملک سلیمان شاه څوک چې د یوسفزي قام سردارو او د کابل د مغولو په دربار کې یو ځانګړی حیثیت لرلو ملک سلیمان شاه د خپل یتیم وراره په جبین کې د بادشاهۍ آثار لیدل نو ځکه یې د احمد خان تربیت د یو ولی عهد په رنګ کولو ماشوم احمد خان به د ځان سره دربار کې ساتلو او د بادشاهۍ داو پیچ به ورته ښودل ملک سلیمان شاه دا خوب لیدو چې یو ورځ به د کابل په تخت احمد خان ځلیدونکی ویني خو ولې د بده مرغه په کال 1490 کې د کابل یوسفزي د داسې یوې دردناکې خونړۍ حادثې سره مخ شول چې د ملک سلیمان شاه خوبونه یې تالا ترغه د کابل مغول حکمران میرزا الغ بیگ د ملک سلیمان شاه او ملک احمد خان سره 200 یوسفزي سرداران د میلمستیا په بهانه په ټګۍ گرفتار کړل او د ملک سلیمان شاه نه علاوه د ټولو یوسفزي سردارانو د قتل پروانه جاری کړه ملک سلیمان شاه د خپل خوبونو دنیا په یو دم په ورانېدو لیده خو همت یې بایللو او د دغه عظیم مقصد دپاره یو اخیری داو د خپل سر په قیمت ولګاو مغول الغ بیگ نه د خپل سر په بدل د احمد خان ژوند غوښتو د ډیرو بے پناه احسانونو په بدل کې د ملک سلیمان شاه دا خواست قبول کو او د ملک احمد په ځای د ملک سلیمان شاه سر د تن نه جدا او ملک احمد ته د خپل قبیله سره د کابل نه د بے دخلۍ سزا واوروله په وینو لړلی ماشوم ملک احمد د خپل تره ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزي ملکانانو بې سره لاشونو سره خپل قبیلې ته واپس راغی مغولو د معاهدې خلاف د یوسفزو قبیله تالا کړه په دې موقع د قبیلې سپینګیرو د ملک سلیمان شاه د وصیت مطابق ملک احمد خان ته د یوسفزي قوم د سردارۍ دستار په سر کړو د ملک احمد خان په قیادت کې د یوسفزو لوټلې او تباهاله قبیله د کابل نه د خیبر په کنډو پیښور ته راغله په پیښور دغه زمانه کې مغول باجګزار افغان د لزاک قبیله قابض و د لزاکو ډېر په درناوي خپلو لوټلو یوسفزو وروڼو ته هرکلی ووې او د میلمستیا نه پس یې ورته د دوابي اشنغر علاقه وسپارله
رستو یې انبار او باجوړ هم یوسفزو ته وبخل. د یوسفزو ستړې او تباهاله قافلې په دوابه کې مستقل پړاو وکړو. ملک احمد خان په ننګرهار کې پاتې یوسفزو ته هم د راتلو هدایت وکړو. یوسفزي قومونه ټول راغلل او تر باجوړه میشته شو. چې کله یوسفزي دمه شول نو ملک احمد خان د خپل تورزن او نوموړي تره ملک سلیمان شاه شهید هغه لیدلی خوب ته د تعبیر ورکولو مضبوطه اراده وکړه چې د پښتون قام دپاره یو آزاد او خپلواک ریاست حاصل کړي چې پښتانه پکې په امن ازادۍ او خوشحالۍ ژوند تیر کړي شي. په هغه زمانه کې هشتنغر د سواتی حکمران سلطان اویس جاگیر و، څوک چې د مغول باجګزار و. ملک احمد خان د خپل عظیم مقصد حاصلولو د جدوجهد آغاز په کال 1510 عیسوي کې په هشتنغر د حملې نه وکړ. د سواتو او یوسفزو ترمنځ خونړۍ نښتې شروع شوې. سواتی د سردار میراهند په قیادت ډېر په مړانه په میدان کې وجنګېدل، خو ولې د ملک احمد خان د فولادي عزم په لار کې مستقل خنډ نه شوه او د دغې جنګونو خاتمه د سواتیانو په ماتې وشوه. میراهند شکست وخوړو او د هشتنغر نه د ملکنډ په لوري په تېښته لاړ. ملک احمد خان د میراهند تعقب تر ملکنډ او شیرخانې وکړو. یوسفزو د ملکنډ نه تر هشتنغر علاقه قبضه کړه. په دغه زمانه کې د کابل حکمران هم د مشکلاتو سره مخ و. یوسفزو ته مخ آزاده وه. د هشتنغر د فتح کولو سره د یوسفزو حوصلې نورې هم اوچتې شوې. ملک احمد خان خپل یوسفزي بازونه د ملکنډ په دنګو دنګو سوکو ور پرېښودل او په لږه موده کې د ملکنډ دنګې سوکې د تورزن ملک احمد د خپلو لاندې. پردې نړۍ لما تل نشتا، په هند سند په تخار او په کابل نشتا، بل په زابل نشتا لما اتل نشتا. زیم زمره پردې نړۍ لما تل نشتا، په هند سند په تخار او په کابل نشتا، بل په زابل نشتا لما اتل نشتا، بل په زابل او په خار بټخیله یې قبضه وکړه. سواتی حکمران سلطان اویس ویرې واخیستو. خپل ټول طاقت یې د تاڼې په مرکز راجمع کو او د خپل بقا د اخیری جنگ تیاری شروع. غشي د منځ برېښنا په میر سمنو باندې، په جوبلیونم یرغالم په تختېدونو باندې. بلخوا تورزن ملک احمد او د هغه سربازانو د سوات په خاوره د قبضې کولو فولادي عزم لرل. په جوبلیونم یرغالم په تختېدونو باندې، په ماتېدونو باندې لما اتل نشتا. 1515 عیسوي کې د یوسفزو او سواتی حکمران ترمنځ خونړي جنګونه وشول. لما اتل نشتا. سوات، سما او غرونه په وینو رنګ شول، خو د دغه جنګونو خاتمه هم د سواتو په ماتې پای ته ورسېده. سلطان اویس د تاڼې په مقام د خپل بقا اخیری جنگ وکړو، ولې د ماتې سره مخ شو او په تېښته منګلور ته بریالی شو. زما د تورې تر شپو لاندې د هرات او جرم، غرجو بامیان او تخار بولی نوم زما په ادوم. یوسفزو په کوز سوات خپل بیرغ خښ کو او په بر سوات یې بریدونه شروع کړل. غرجو بامیان او تخار بولی نوم زما په ادوم، زه پېژندویم پروم لما اتل نشتا، زه پېژندویم پروم لما اتل نشتا. سلطان اویس د مقابلې توان نه لرلو، د منګلور نه نیاګ درې ته په تېښته لاړو او کافرو سره پناه ګزین شو.
پسوات یوسفزي قابض شول. ملک احمد خان په تاڼه کې د یوسفزو مرکز جوړ کو او د پښتونخوا د تکمیل په آخري مرحله یې ګوتې پورې. خپلو وګړو لاره لورو پرزونه کوم، دوی په ډاډه نه خبامم خیر روزنه کوم. قسمت هم د غیرتمند ملک احمد خان ملګرتیا کوله. دوی په ډاډه نه خبامم خیر روزنه کوم، تلې بدنه کوم لما اتل نشتا، تلې بدنه کوم لما اتل نشتا. په دغه زمانه کې د مردان په کلپاڼۍ کې د لزاکو زلمو د یوې یوسفزۍ پیغلې پړوني ته لاس واچو چې پر ټولې یوسفزۍ قبیلې سره لمبه شو. ملک احمد د لزاکو نه دغه مجرمانو زلمو ته د سزا ورکولو مطالبه وکړه، ولې د لزاک قسمت وهلي د یوسفزو د زور او ارادو نه بې خبره د خپل طاقت په نشه کې مست د صلح په ځای جنگ ته تیار شو. تورزن ملک احمد خان هم د دې موقع په لټون. ملک احمد خان د افغانستان ټولو پښتنو قومونو ته د مرستې درخواست د شیخ ملي په لاس واستو. په لویه پیمانه د یو تاریخي جنگ تیاری شو. د لزاکو هم خپلې لښکرې جمع کړې او د شهبازګړۍ په مقام جنگي اجتماع وکړه. د پیښور، چچ، هزارې، صوابۍ، مردان د لزاک د یوې جنډې لاندې راجمع شو. بلخوا یوسفزي د ملک احمد خان په قیادت کې د کاټلنګ په مقام خیمه‌زن شو. د یو تاریخي جنگ دپاره میدان جوړ شو. دا جنگ د دواړو قومونو دپاره د ژوند او مرګ خبره وه. د لزاک چې په دې ځمکه د 1500 کالو راسې آبادو، نن د هغوی د مستقبل فیصله د دې جنگ په نتیجه وه. بلخوا د شهید ملک سلیمان شاه د ارمانونو او د ملک احمد خان د پښتونخوا د خوب تعبیر هم په دې جنگ کې دوام لرل. د یوسفزو د مدد دپاره د افغانستان نه په ګڼ شمېر افغان قامونه د شیخ ملي په قیادت کې کاټلنګ ته راورسېدل. هر طرف ته ویره ترهه خوره وه، هر طرف نه امدادي لښکرې را روانې وې. په 14 اپریل کال 1500 عیسوي کې د انورخاته سره د لزاکو د جنگ نغاره وغږېده. د لزاکو زلمو تکړه ډله په شتاب شتاب د کاټلنګ په لور روانه شوه چې جوش او جذبه یې د لیدو قابله. بلخوا د یوسفزو لښکرې د ملک احمد خان په قیادت کې د مقابلې دپاره په حرکت کې راغله. د یوسفزو سورو چابک ټولګې د سلیم خان او گجو خان نومې زلمو په قیادت کې د دلزاکو هراول ډغرې له ور وړاندې شو. د ګدر په مقام دواړه طوفاني دستې یو بل ته مخامخ شوې. یو خونړۍ نښته وشوه. دغه معرکه کې د لزاک ځوانان د ماتې سره مخ شو او په تیښته د شهبازګړۍ په لور بیرته روان شو. یوسفزي توریالي ورپسې شو. د لزاکو لوی لښکر چې وسلوال د لزاک ځوانان په تیښته ولیدل نو هغوی هم میدان پرېښود. د ملک احمد خان لښکر لکه د سیلاب د لزاکو په ښارونو او په کلو ورننوت. گجو خان او سلیم خان د دلزاکو سنگر ته ورو لګولو. د لزاک په تیښته په اباسین پورې وتل شروع شول. د جنگ فیصله د دلزاکو په ماتې تمام شوه. ملک احمد خان اعلان وکړو چې د دلزاکو پښتنو عزت په هر افغان فرض دی. د دلزاکو نه څوک قیدي او غلام نشي کېدی. د دلزاکو تورسرو ماشومانو او بوډاګانو ته امن دی. بې تورې تش لاس دلزاک زلمی هم محفوظ دي. د دې فتحې په نتیجه کې تر اباسین پورې په ټولې میداني علاقې سیوا د پیښور نه یوسفزي قابض شو. د اباسین په غاړه د منار په مقام په یو لویه جرګه کې ملک احمد خان د پښتونخوا په نوم د یو خودمختاره او آزاد ریاست اعلان وکړ.
او د ملک سلیمان خان هغه خوب ته عملی شکل ورکو د کم مقصد د پاره چې ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزي سردارانو خپل ځانونه قربان کړي. د هغه شهیدانو روحونه په سکون شو کوم چې مغول الغ بیگ په کابل کې په خپلو وینو لمبولي. ملک احمد خان د تانې په مقام د پښتونخوا ریاست قائم کو کوم چې د هشنغر، مردان، صوابۍ، باجوړ، دیر او سوات په علاقو اړه لرله. ملک احمد خان شیخ ملی بابا ته د پښتونخوا ټوله ځمکه په افغان قومونو په انصاف د تقسیمولو هدایت چې ټول افغانان پښتونخوا خپل وراثت وګڼي. تاریخ د ملک احمد خان بابا د زیرکتیا، سیاست او عظمت په واز کومي گواهی کوي. ملک احمد خان 10 کاله د پښتونخوا بادشاهو په کال 1513 کې دا تورزن لوړ همته په قوم مین پښتون بادشاه په حق ورسېدو. ان لله و انا الیه راجعون. او د الډن ډیری سره نږدې د سوات د پخوانۍ لارې په غاړه خاورو ته وسپارلی شو. دغه مقام ته ګولینګسو ډیری ویلی شي. دا تورزن او عظیم قائد د خپل مرګ نه پس د پښتون قام د بې حسۍ په سبب 1500 کاله د ګمنامۍ د تورو تیارو سره مخ. په کال 2012 عیسوي کې د پښتون قام ستر مشر سینیټر محمد اعظم خان هوتی د محقق او تاریخدان فرهاد علي خاور په نشاندهی د هغه وخت ننګیالي وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ته د ستر ملي مشر د مزار د جوړولو سفارش وکړ. امیر حیدر خان هوتی سمدستی د ملک احمد خان او داغه د ملګری ستر مشر شیخ ملی مزارونه د هغو د شان مطابق د جوړولو حکم وکړ. دغسې 1500 کاله پس دا تورزن او عظیم قائد ملک احمد خان د ورکې او ګمنامۍ د تیارونه را بهر شو. راځئ چې خپل مشران او داغوی تاریخي زیارونه را ژوندي کړو د نوي کل د پاره د خپل قام د روښانه سباون د پاره. دا ادیره دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلې اړوي. که خټک یو سبزی یم که مومن کا فریدی یم که خټک یو سبزی یم که مومن کا فریدی یم پښتونخوا زما وطن پښتونخوا پښتونخوا که خټک یو سبزی یم که مومن کا فریدی یم پښتونخوا زما وطن پښتونخوا پښتونخوا. زددی خاوری پیدایم زددی وطن بچیم کگوچر کا کوستانیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا که خټک یو سبزیم که مومن کا فریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا. ابدالی کا خوشحال خان یم خان شهید کا باچا
وطن پختونخوا پختونخوا که خټک یو سبزیم کم من کا پریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا Kapakwaata ka pashin, kapakha basinyam, kapakwaata ka pashinyam, kaka kadka chakzeyam. Pukhtunkhwa zama watan, Pukhtunkhwa, Pukhtunkhwa, ka khatak yo sabzeyam, kam man ka prideyam. Pukhtunkhwa zama watan, Pukhtunkhwa, Pukhtunkhwa, ka khatak yo sabzeyam, kam man ka prideyam. Pukhtunkhwa zama watan